د مور په نس کې چې ماشوم ژوند کوي یا اوسیږي یو تعداد هورمونونه دي چې د مور د پلاسنتا نه تیریږي او بیرته چې د مور دوران ته راځي د جګر په واسطه باندې له منځه ځي. اما د زیږون نه وروسته یو تعداد هورمونونه پاتې کیږي او د ماشوم جګر یا اینه د دې قدرت نه لري چې د هورمونونه له منځه ویسي. دا په ماشوم خصوصا هم په هلکانو کې هم په جنکیانو کې یو تعداد اعراض او علائم ورکوي. د هغې له جملې نه یو دا ده چې د ماشوم هم د نارینه و هم د جنکیانو تیونه یا تی پړسیږي او که چیرې فشار ورکړي شیدې ورنه راځي. دا یو گذري حالت ده، د تشویش حالت نه ده. مور و پلار باید دته فشار ورنه کړي. تقریبا 3-4-5 ورځو کې خپله ښه کېږي او که چیرې فشار پې واچول شي یا ګرم تطبیقات پې وشي دا په افسې بدلیږي او ماشوم د ستونزې او خطر سره مخ کوي. دویم مشکل دا ده چې په جنکیانو کې لیدل کېږي. بیا هم دغه هورمونونه چې پروجسترون او استروجن ده دا د پلاسنتا نه تیریږي بیرته د مور د دوران په واسطه د جګر په واسطه له منځه ځي او خوسا کېږي. اما د زیږون نه وروسته که چیرې د ماشوم په دوران کې پاتې کېږي دا سبب د یو غیر نورمال سکل یا عادت معور کېږي چې په هلکانو کې دا حالت موجود نه وي خو په جنکیانو کې په 3-4 ورځ په 2 او 3 ورځ کې پیدا کېږي. ډېر کم مقدار وینه د عادت معور په شکل له واجینال یا تناسلي آلې نه خارج کېږي چې کله کله کورنۍ فکر کوي چې دا ډېر سخت ستونزه ده او کیدای شي د پښتورګي نه دا وینه راځي او دوی باید څه وکړي. حال دا چې دا یو نورمال حالت ده، مرضي حالت نه ده. 2-3 ورځې نه وروسته بیرته خپله درېږي او کوم خاص تداوي ته ضرورت نه لري.